بشرا بی ډېر غلط نه وایي، موږ واقعي چې ډېر زیات غیرتي یو. تاسو سوچ وکئ که نه، اور په پاړه چینار کې بل دی، زنانه ځوانان محفوظ نه دي، خو موږ د پاړه چینار په ځای اسلام آباد ته ځو. زموږ صوبه 1400 ارب روپۍ مقروضه شوه، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ ډېر غیرتي یو. بجلی زموږ په صوبه کې پیدا کیږي، خو د ټولو نه ګرانه یې موږ اخلو، ځکه چې موږ ډېر غیرتي یو. زموږ په صوبه کې په موجوده وخت کې 12 ضلعې داسې دي چې هلته په ظاهره د صوبایي حکومت ریټ چې کوم دی نو هغه ختم دی. زموږ په صوبه کې بل داسې ځایونه دي چې د شپې هلته ګرځېدل ګران دي، خو موږ سره فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ په صوبه کې د تعلیم او د صحت نظام روح به زوال دی، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ د صوبې د تجارت ډېرې مهمې لارې بندې دي، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ لوی لوی پروجیکټس اوس هم د قرضو په پیسو روان دي، موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ صوبه کې صنعت ختم شه، موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ د صوبې نه کارخانې لاړې پنجاب ته، موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ په ځنګلونو اور بل دی، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ ماربل بهر ځي، موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. موږ سره لوبې کېږي، زموږ سره په رڼا ورځ دوکې کېږي، موږ غولولی شو. زموږ د ځوانانو د جذباتو سره خلک لوبې کوي، زموږ ځوانان دوکه کولی شي، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ تاریخي او نظریاتي سیاست د نظریې نه بیانیې ته لاړ، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. موږ د حقیقت پسندۍ په ځای د پاپولیزم ښکار شو، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ ډېر غیرتي یو. زموږ په نصاب کې زموږ د پښتنو اتلانو او زموږ د تاریخ هېڅ ذکر نشته، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ صوبې ته د دې حقونه نه میلاویږي، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ قبایلي ضلعو سره چې کومې وعدې شوې وي هغه نه پوره کېږي، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ په خپلو وسایلو خپل اختیار نشته، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ ځوانان د نورو دپاره په جنګونو کې سرونه بایلي، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. د پښتنو نه خپل تاریخ ایر کړی شو، د پښتنو نه خپله پښتونولي ایره کړی شوه، د دې په ځای نورې خبرې راغلې، خو موږ سره هېڅ فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. زموږ صوبه وروستو روانه ده، د ترقۍ کارونه نشته، انویسټمنټ نشته، کارخانې نشته، صنعت نشته، روزګار نشته. تعلیم یافته ځوانان چې کوم دی نو بې روزګاره دي، خو موږ سره فکر نشته، ځکه چې موږ غیرتي یو. او دا د اوس نه نه، د سلګونو کاله نه، د پیړیو راهسې همدغه شان موږ ته خلکو غیرتي ویلي دي، بادر یې راته ویلي دي، باتور یې راته ویلي دي، او بس بیا موږ ډېر په نرم میدان ته تللي یو، ټول غمونه په څښاکونه هم په شا پرېښي دي، هېڅ فکر هم نه دی کړی، بس په دې مست پاتې شوي یو چې او موږ ډېر غیرتیان یو.